دا خلک د پکتیا ولایت هغه ښکلې او زړه راښکونکې ولسوالۍ ځاځیاریوبو ته په لار دي چې په دې وروستیو کې د ښکلا نوم د هر چا په خوله دی. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه یادې سیمې ته اویا کیلومتره مزل دی چې په دې کې 80 کیلومتره سړک یې پوخ او نور پاتې یې خام دی. د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر سیلانیان ځاځیاریوبو ته په ورتګ هېڅ صرفه نه کوي. ډلې ډلې سیلانیان ورځي او وایي چې دا سیمه ښکلې ده. ډېره ښکلې سیمه وه او رښتیا چې خوند یې وکړه. دې پارک ته له داخلېدو سره سم هر کس باید ټولو قوانینو ته ژمن وي. دلته به د پارک ټکټ اخلي او وروسته به د ځاځیاریوبو پارک ته داخلیږي. ترڅنګ امنیتي ځواکونه هم پرته له تالاشۍ هېڅ موټر ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ان که شکمن کسان یې تر سترګو شي نو زر تر زره یې د نیولو اقدام کوي. موږ د پکتیا ولایت د اقتحاد ځانګړي ځواکونو موږ دلته امنیت لپاره راغلي یو، چاته د ګډوډۍ اجازه نه ورکوو. دا د اریوب ځاځیو پارک دی چې تر اوسه ورته زرګونه سیلانیان د چکر لپاره ورغلي چې په هره برخه کې ورته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. په دې ځای کې د شپې د تېرېدو بندوبست هم شته. ګڼې خیمې د کرایه لپاره درېدلي تر څو خلک پکې خپله شپه تېره کړي. سیلانیان هم له امنیتي ځواکونو خوښ دي. په خبره یې د امنیت په راوستلو کې هېڅ بېغوري نه ده کړې. اول خو د لوی او مهربان الله جل جلاله شکر ادا کوم چې په افغانستان کې اوس امن دی. د یوه د 44 ولایتو څخه مختلف ژبې، مختلف کلتور، مختلف عنعنات او مختلف خلک دلته د ملي پارک د خپل ملي پارک چې ملي شتمني ده د دې ولیدلو ته راغلي دي. سړی د سکون او د خوشحالۍ احساس کوي چې ویني چې دلته خلک خوشحالۍ کوي، د خپل اختر ورځې دلته په خوشحالۍ کې یو د بل ترڅنګ منځي. و امروز ما بسیار خرسند هستیم چون در یک فضای پر از امن، از صمیمیت ما اینجا آمدیم. از این پارک، از این ساحه، از این منطقه لذت بردیم و ما خوش هستیم که چون امنیت است. خی دمره د امن فضا د دمره یعنی دمره که خشولی چې بالکلی یعنی ډیر خشولی دمره تزای دمره خشولی چې بالکلی نه جنگ شته نه بل شای شته یو شای نشته هیڅ خبره نشته خطه ځای. دلته د هوټلو ترڅنګ درملتون په درلودلو سره هم سیلانیانو ته اسانتیاوې رامنځته شوي دي ځکه د ناروغ لومړی تداوي هم دلته ترسره کیږي. دلته ګڼ چې سیلانیان راځي د مشکلو سره مخامخ کیږي نو موږ اول دلته تداوي ورته برابروو او که چېرته دغه ځي اسانه مشکل و دلته حلوو، که چېرته سخت و نو شوبخانې ته استوو ولسوالۍ ته. امنیتي ځواکونو هم په مختلفو ځایونو کې د سیلانیانو د امنیت په خاطر ځای پر ځای شوي دي. ګڼ امنیتي ځواکونه په لوړو نښترو کې د څار لپاره امادګي نیولې ده. شپه په راتلو د خودي پارک ته راغلي سیلانیان په خپلو امنیتي سرتیرو دومره باوري دي چې ورسره هیڅ ډول د ناامنۍ ویره نشته. ډیر دغه خوشحالي د شعر په ژبه وړاندې کوي. ارګنډل ورته اسانه ښکاري، زړه ماتول ورته اسانه ښکاري. دې سیمې ته په ورتګ سیلانیان لویه ستونزه د پاتې خامه سړک یادوي. په خبره یې که چېرته دغې سیمې ته پاتې خامه سړک پوخ شي نو د سیلانیانو راتګ به څو چنده نور هم زیات شي. ستونزې خو نورې داسې خاص ستونزې موږ نه دي لیدلې. دا د سړک ستونزه داسې بیخي ګرد زیاته خامه سړک ده، موټر زوبلۍ خلک ورسره په عذابېږي. دغه ته د ټول خلکو توجه غواړو، حتی د دولت اول قدمه کې دولت توجه غواړو، بیا د خلکو. یو خو دوی ته یو ډیر غټ عاید ورته ورځي، حکومت ته ټیکس پکښې ورځي، مالیات پکښې ورځي او دلته به هر څوک بغیر د کم ویرو اندېښنې څخه د خپل کور سره تماس نیولی سي. بل لور ته د مخابراتو وزارت مسؤلین وایي پلان لرو چې د ځاځیاریوبو ولسوالۍ په شمول د پکتیا په نورو سیمو کې خپل فعالیت چټک او غښتلی کړو. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت فعلا په 10 مخابراتي سایټونو باندې کار کوي. 80 سایټونه چې دي هغه اعلان لپاره تللي دي. وروسته له دې چې دغه 80 سایټونو باندې داوطلبي وشوله د هغې وروسته د پکتیا ولایت دپاره تقریبا 15 سایټونه په نظر کې نیول شوي دي. ځاځیاریوبو ولسوالۍ او دغه سیمې هم پکې شاملې دي. د ځاځیاریوبو ولسوالۍ دا سیمه چې د پاکستان له کورم ایجنسۍ سره ګډه سرحدي کرښه لري چې افغان سرحدي ځواکونه هم د دې سیمې د امنیت په خاطر په پوره ډول چمتو دي. نو د ځاځیاریوبو ولسوالۍ کې د لیمو په دا سرحدیانو کې ساتونکی د سرحدیانو یو. نو 2 هفتې مخکې موږ د دغو تار په دغو کې ساتنه د دغو افغانستان د خلکو دپاره د دغو خدمت کې موږ راولاړ سوي یو او د دوی د خدمت دپاره یو.
دې پارک ته د اختر پر رسیدو سره د هیواد له هرې برخې سیلانیان راځي چې د تیر کال په پرتله د سیلانیانو پر راتګ کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. سږنی کال د اختر په 3 ورځو کې له 2 لکو زیات سیلانیان دې سیمې ته د چکر لپاره ورغلي دي. محمد عمران سرکوټوال، هوریت رادیو، پکتیا، زازیاریوب ولسوالي.